لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. د پوښتنې برخه ده او په دې برخه کې نن د کندهار ښاروالۍ اړوند فعالیتونو په اړه، د وروستیو هڅو په اړه، د لاسته راوړنو په اړه او د بېلابېلو پروژو د عملي چارو د تطبیق یا د پلان شوو په اړه خبرې او بحثونه لرو. نو د کندهار ښاروالۍ ویان ښاغلی سیف الله عاصم را سره خپرونه کې دی. عاصم صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډېرې زیاته مننه ښاغلي صافی صاحب. زه هم تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو درنو کارکوونکو او لیدونکو ته سلامونه وایم. وعلیکم السلام. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به په خیر پر تېرې. ډېره مننه، په خیر راغلی له کندهاره. د ښاروالۍ اړوند فعالیتونه رښتیا هم ډېر وي، ځکه چې ښار کې څومره چارې ترسره کېږي تر ډېره ښاروالۍ پورې تړلې وي، که د بازار کنټرول وي، که د پروژو برخه، پراختیایي برخه، پرمختیایي برخه. لومړی به عموم کې د ښاروالۍ د فعالیتونو په اړه پاتې شو، بیا به راشو بېلابېلو برخو ته. څنګه دي فعالیتونه مو څنګه روان دي؟ الحمدلله د نورو کلونو په نسبت ورځ تر بلې د ښاروالۍ فعالیتونه ښه کېږي، عواید یې زیاتېږي او ډېرو کسانو ته پکښې د کار کولو زمینه برابره سوې ده. مختلف پروژې لرو، په مختلفو برخو کې لرو. انکشافي پروژې مو په ښار کې د سړکونو په برخه کې دي، د مندونو، کانالونو، د ویالو جوړولو په برخه کې دي، د بندونو او چک ډیمونو په برخه کې وي، او د ښار د ښایست په برخه کې لکه مثلا د ښار تنویر دی، د ښار سرسبزي ده، د ښار تنظیف دی، په دې برخه کې وي. نور دې ته ورته ډېرې پروژې مو درلودې. بله، دغه ځینې برخې چې مثلا د بندونو، د کانالونو دغه برخې، دا خو تر ډېره د ټولګټو چارو وزارت او د ریاستونو مربوط هم وي، خو د ښاروالۍ برخه چې ده په دې به بحث وکړو. د عوایدو برخه مو یاده کړه، کومې برخې نه ډېر عواید ترلاسه کېږي؟ عواید خو چې دي ښاغلي صافی صاحب پر دوه برخو دي. یو ثابت عواید، هغه عواید چې هغه د ښاروالۍ خپل د ملکیتونو څخه یې په لاس راوړي. مثلا د ښاروالۍ اړوند مارکیټونه دي، معلوم دي، مثلا د تیلو پمپونه دي یا نور دې ته ورته څه دي، یا قراردادونه دي. بلې او ځینې بیا هغه عواید چې هغه د ښار څخه راټولیږي، مثلا د ښاریانو د صفایي ټکس دی، د صفایي کتابچو، د جوازونو، د خټو، د خټو امرونه چې څوک اخلي، کوم ټکس چې ښاروالۍ ته تحویلوي، دا دي ډېره برخه د ښاروالۍ خپل ثابت عواید دي. یو ګیله چې وروستیو کې ښاریان کوي، په بېلابېلو ښارونو کې وایي ښاروالۍ ډېرې لارې ورته برابرې کړي دي چې پیسې راټولې شي، که نه ټکسونه. هغه وجه دا ده چې زموږ کې خلک یا هېوادوال مو تر ډېره دغې برخو سره عادت نه و یا بلد نه و، څنګه چې په نوره دنیا کې مثلا د لوحو ټکسونه دي، داسې بېلابېل، که نه. نو خلکو وضعیت څنګه دی؟ خلک ګیلې کوي؟ ښاغلي صافی صاحب مخکې کلونو کې د ښاروالۍ عواید دومره نه وه، یعنې دا د تېر 10 کاله چې سره پرتله کړې، دغه وروستي 3 کلونه داسې دي چې هغه کال د بله کال د ښاروالۍ عواید ډېر زیات شوي. اوس تېر کال 1403 چې تېر شو، په دې کې موږ دومره عواید راټول کړو چې ښاروالۍ په تاریخ کې دومره نه وه راټول شوي. دا په دې معنا چې اوس خلک تر ډېره حده زړه ښه کوي چې د ښاروالۍ کوم حق دی هغه په ډاډه زړه سره ورکړي. مخکې یعنې دوی په دې پوهېږي چې دغه کومې پیسې چې ښاروالۍ ته جمع کېږي دا پر بله لار نه ځي، بېرته د همدې ښار په بیا رغونه کې مصرفېږي. او بلې ښاروالۍ، ټولې ښاروالۍ داسې دي چې هغه د دولت د بودیجې څخه بله برخه نه لري، بودیجه نه لري، همدغه پیسې دي چې د ښار څخه راټولېږي، بل یې بېرته په همدې ښار باندې مصرفېږي. نو صحیح ده، تاسې مو ویله چې د تېرو کلونو په پرتله او په نسبت ډېر زیات عواید ترلاسه شول. بیرته مو خلکو ته قناعت څنګه ورکړو چې مثلا په دې مو دا کارونه وکړه، دا مو وکړو؟ مثلا د سړکونو برخه به را لومړی کړو، د ښار په داخل کې کوم سړکونه جوړ شول؟ ښاغلي صافی صاحب ټول ښاریان په دې باندې پوهېږي چې ښاروالي کوم فعالیتونه ترسره کوي په مختلفو برخو کې. د سړکونو برخه که راواخلو، اوس تېر کال موږ تقریبا 29 پروژې پلان کړي وې، په دې کې یوه برخه د سړکونو وه. تېر کال د کندهار ښار په دا د رغونې وه که د بیا رغونې وه؟ نه، دا د رغونې وه، نوي جوړ سوي سړکونه وه. تېر کال کندهار ښار کې په 11 سیمو کې یعنې 11 سړکونه جوړ سوي چې بیا د دې هغه ارزونه هغه اوږدوالی بیا مختلف دی. اوس لویه پروژه چې هغه په 1402 کې شروع سو، په 1403 کې پیل سول، د شکاپور دروازې سړک و. دا تقریبا 2.1 کیلومتره اوږدوالی و، 40 متره په پلانوالي سره. دا ډېر په اساسي ډول جوړ سو او پر دې باندې 200 میلیونه افغانۍ لګښت رالی. نور تېر کال چې بل جوړ سو 2.5 کیلومتره سړک و د ښار په 15مه ناحیه کې، دا په اساسي ډول ورغول سو. د ښار په 6مه ناحیه کې د دې محسوس په نوم یو سړک و، دا په اساسي ډول ورغول سو.
نور ځینې سړکونه بیا داسې و ښاغلي صافی صاحب چې هغه ډېرې اوږدې لارې ډېرې لنډې کړلې دوې لارې سره وصل کړلې مخکې په دغه سیمو کې به هېڅ تګ راتګ نه کېدی یعنې ښاروالي وتوانېدله چې هغه سیمې استملا کړي او دوه سړکونه په ډېره لنډه فاصله کې سره وصل کړي د مثال په ډول د ښار په دوهمه ناحیه کې د عبدالله کارتې په نوم یو سړک و مخکې چې به دا کوم ربط آمد پر دې کې دی په دې باندې د ډنډ ولسوالي و د پنځلسمې ناحیې خلک کندهار ښار سره وصل کېدل لاره به ډېره اوږدېدله او بله خبره دا وه چې پر کومه لار چې تله د شکاپور دروازې سړک یا د شکاپور دروازې چوک ورته وایي پر دې سړک باندې ډېر زیات رش جوړ کړی و کله چې دغه سړک سره وصل سو یو خو هغه لار تقریبا 2.5 کیلومتره 3 کیلومتره هغه بیخي 1.5 کیلومترو ته رالنډه سوله او بل پر هغه لارو باندې ډېر رش کم کړی بل د مثال په ډول د نجار په کارته کې د 15مې ناحیې اړوند دلته یو بند دوه سړکونه سره وصل سول نور کوچني مختلف سړکونه د ښار په مختلفو انکشافي برخه پرمختیایي برخه او ترڅنګ یې پراختیایي برخه که نه د سړکونو ترڅنګ فرعي کوڅې په بېلابېلو ناحیو کې مثلا څومره ناحیو کې کار وشو او د پراختیا لپاره بیا څه وشول صافی صاحب د ښار کندهار ښار 15 ناحیې دي موږ هڅه دا ده چې د ښار په ټولو ناحیو کې په متوازن ډول سره خپل پروژې پلان کړو مثلا په یوه ناحیه کې سړک جوړېږي ځینې سړکونه داسې چې هغه په یوه و دوی و درې ناحیې سره په شریک کوي په بله کې مثلا کوڅې او کانالونه او چرۍ جوړېږي په بله کې مثلا نور کارونه کیږي تیر کال چې موږ د کوڅو په برخه کې د کندهار ښار کې څومره کوڅې رغولې دي په مختلفو ناحیو کې د هغو تعداد د تر سلو اوړي یعنې تر سلو زیاتې کوڅې بیا په اوسط ډول چې راواخلې هغه اوږدوالی بیا تقریبا تر 100 متره زیات دی 100 متره 1.5 متره په دومره اندازه دی چې دا کوڅې هم کانکریټ سوي دي او ترڅنګ یې چرۍ هم جوړې شوي دي د تنظیم برخه هم د ښار د تنظیم هم د تنظیم او هم د سرسبزۍ برخه د درې برخو کې څه وشول د ښار د تنظیم په برخه کې ښاغلي صافی صاحب زموږ هڅې روزمره روانې دي یعنې د ورځې د ښار د بې نظمۍ د له منځه وړلو لپاره د پیاده روونو د سړکونو د خلاصولو لپاره مثلا عاصم صاحب داسې کومه بې نظمي وه چې هغه اوس تنظیم شوله ښاریان ترې خوشحاله بلکل مخکې کلونو کې داسې و ښاغلي صافی صاحب د ښار په منځ کې په مرکزي بازارونو کې هغه به ډېر زیات راشي و موټران به هم پر تېرېدله زرنجان او رکشې دا به هم پر تېرېدلې دغه عامو خلکو چې دا کوچني کاروبارونه دي ریډي موږ ورته وایو دا ریډي کراچۍ دغه دا به هم داسې و د ښار منځ کې بیخي بند کړي یعنې څوک په پیاده هم نسو تېرېدلی اوس الحمدلله په دې وتوانېدلو چې دغه مرکزي بازارونه مو خلاص کړل او اوس هم دا هڅې روانې دي کوښښ کوو په هغه سیمو کې چې پاته دي هغه هم خلاص یې کړو د دغه بې نظمیو مخه ونیسو یعنې د ورځې زموږ د مارکیټونو تنظیم امریت کم از کم 3 کمپاینونه د ښار په مختلفو سیمو کې ترسره کوي د واټونو د خلاصولو په برخه کې مثلا د نرخونو د کنټرول په برخه کې په مختلفو برخو کې دا تنظیم برخه شوله د سرسبزۍ برخه کې یا د ښار ښکلا برخه کې صافی صاحب د تنظیم اړوند لا یوه شي ته لکه اشاره وکړم یو شی چې موږ په دې وروستیو کې هغه وکړي هغه دغه یو طرفه جمپونه پر هغه یک طرفه سړکونو باندې د اغزي لرونکي جمپونه موږ نصب کړل دې هم د ښار په نظم کې ډېره مرسته وکړله په امتحاني ډول مو تېر کال جوړ کړو اوس هر کال هم په پلان کې لرو په نورو برخو کې هم جوړ کړو د ښار د سرسبزۍ په برخه کې مو تېر کال تر 40,000 زیات نهالان ایښي دي د ښار میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي او تقریبا تر 5,000 تر 8,000 زیات بیا زینتي ګلان دي لکه ګلګلاب دي نور بوټي دي دا مو ایښي وه دا په تېر کال کې شو دغه اوسنی پسرلی چې تېر سو په دې کې مو د تېر کال په پرسله تقریبا 40% زیات کښې ښودله او هم تقریبا د زینتي ګلان ډېر سړکونه و ډېرې جادې و سیمې سرسبزه سولې یو شی دا دی د سرسبزۍ په برخه کې به مخکې کلونو کې د ترتیب ډېر نه و برابر یو ځای چې به نهالان کښېنول سوه د اوبو ترتیب یې ډېر نه و جوړ اکثره وخت په داسې سو چې هغه به د اوبو د نشتون له کبله وچ سول خو اوس الحمدلله موږ په هغه سیمو کې چې د اوبو ستونزه و په هغو کې مو نوې برمې ووهلې یعنې دغه د اوبو ستونزه مو ورته حل کړل او بل څه چې موږ کندهار ښار کې وکړل هغه دغه د ډریپ یعنې قطرهیي اوبو سیستم فعاله کړي دا یو خو دا سو چې ګلانو ته به درختو ته به اوبه په منظم ډول رسېږي او بل به د ضایعاتو مخه نیول سوې وي اوبه به بې ځایه نه ځي د اوبو د اسراف مخه به نیول سوې وي
او پلان مو دا دی چې دغه د ډریپ سیستم نور سیمو کې هم فعاله کړو. دغه کال چې اوس کې کومې سیمې سرسبزه سولې هغه د میدان هوایي جاده یعنې احمدشاهي جاده ورته وایي د کندهار احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر د مخ څخه شروع بیا تر شوراندام تر کوتله پورې دا مو دغه سیمه مو ټوله جوړه کړله، یعنې هغه بلابود خاوره مو ټوله د ګلدان د منځ څخه وایستله. دلته مو مختلف نهالان کښېنول، مختلف زینتي ګلان مو کښېنول. بل د شکاپور دروازې سړک دا چې دغه کال کې جوړ سو، اوس مو په دې پسرلیک کې مو د دې یعنې تقریبا 2.3 کیلومتره دی، د دې منځ مو هم ټوله سرسبزه کړي، دلته مختلف نهالان مو کښېنوله. نور په مختلفو سیمو کې چې اړتیا اوس مثلا موږ کندهار ښار په شمالي برخه کې یو بند جوړ کړي د میانکو په نوم باندې. د دې بند پر شاوخوا باندې په سلهاو نهالان کښېنول. او لږ به د تنظیم برخې ته هم راشو چې تنظیفاتو برخه کې بیا د ښار د پاکوالي لپاره څه وشول؟ د ښار د پاکوالي لپاره خو د ښار په 15 ناحیو کې هره ناحیه خپل د تنظیف کارګر لري، خو هغه روزمره کارونه دي چې هرې ناحیې ته په ګوته سوي د خپلې ناحیې څخه کومې کثافتدانۍ چې د کثافاتو د ایښودلو دپاره ښاروالۍ ایښې وي، د دې سهار وختي د دې کثافاتو د انتقال چارې ترسره کوي. مثلا د چریو پاکاري ترسره کوي، د پاتابونو د کانالونو پاکاري ترسره کوي. بل مو د ښار په سطحه یو عمومي اشر پیل کړي دي، هغه سیمو کې چې هغه ناحیو کې چې کثافات زیات وي د خپلې ناحیې د تنظیف کارګر نه په رسیږي، هغوی بیا د دغه هغه کثافات و هغه سیمې بیا د دغه عمومي اشر له طریقه څخه پاکوو. اسیم صاحب یوه پوښتنه کومه چې کیدای شي تاسې دا درک کړي وي یا درته معلومات یې په اړه شوي وي، که ښاریان درنه ګیله کوي او تاسو ته معلومات دی چې دې برخه کې ستونزه ده او هڅه کوئ دا حل شي، مثلا څه ګیله ده؟ ښاغلي صافی صاحب ګیلې به که سره کوو خو موږ هم نه خو کله کله پرې بحث کېږي که نه چې مثلا ووایي چې یاره تعرفې لوړې دي یا د ښاروالۍ لخوا ټکس لوړ دی، داسې څه شته بازار باندې کنټرول هغه څه نه دی؟ ښاغلي صافی صاحب کندهار کې د خلکو چې ډېره غوښتنه ده چې دوی غواړي باید دې برخې ته ډېر کار وسي. ښاروالي اوس هم کار کوي، هغه د دغه سړکونو برخه ده چې باید سړکونه جوړ سي، یعنې یو ښار د یو سیمې خلک هغه وخت اوسا کېږي چې د هغوی لارې پخې لارې په اساسي ډول پخې. ډېره مننه کورودان چې خپرونې ته راغلی او د کندهار ښاروالۍ د اړوند فعالیتونو په اړه مو راسره معلومات شریک کړي. ډېره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې موږ ته مو وخت راکړي او څو لحظې مو د خپلو لیدونکو سره مخامخ. ډېره مننه، هر کله راشئ.